تاسو دا خبره کوئ د تعلیم او د تربیت، آیا چې کوم استادان مونږ په دې پرایویټ سکولونو کې اخلو نو لومبې څو میاشتې مونږ د هغه استادانو ټریننګ او تربیت کوو، پس د هغې نه شاګردانو ته ورپرېږدو، او که نه ماشاءالله ډګري ورسره وګورو، غټې غټې تجربې دي او راځه چې بس کلاس کې شروع کا. تاسو زه یو اسان مثال در کوم. که د مثال په توګه باندې یو سړی چې کوم دی نو قیمتي ګاډی تاسو له راولي او تاسو د ډرایوینګ چل نه وي زده کړی او لایسنس هم د سره نه وي او هغه ګاډي ته کښېنې، ګاډي به خرابېږي که به نه خرابېږي. نو چې تاسو د خلک قیمتي ماشومان راولي او تاسو د استاد تعلیم او تربیت ونه کې او عمقه شانتې ورته پرېږدئ، نو چې هغه استاد په کور کې څنګه تعلیم او تربیت شوي وي یا په یونیورسټي کالج کې څنګه تعلیم او تربیت شي، نو کېدای شي هغه ټیک شوي وي، کېدای شي غلط شوي وي، نو دغه به ډایرکټ ټرانسفر کېږي دغه ماشوم ته. نو د ماشوم نه به هغه څیز جوړېږي کوم چې د بهر نه راغلی، ستاسو په کې اړو څه رول نه وي. دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ستاسو خبره بالکل ټیک ده. زمونږ په ادارو کې د پروفیشنل ډیولپمنٹ پروګرام چې دی دا نه او بلکې په سټاف باندې انویسټمنټ چې دی هغو نه کوي، لکه د هغو په ډیولپمنټ باندې، او کم کسان چې راشي او هغه د هغو ایکسپیرینس ته اکثر صرف ګوري او هغه په دغه بنیادونو باندې هغه واخلي یا نه. نو اوس په کار خو دا ده چې د هر سکول خپل انول بجټ کې د سټاف د پروفیشنل ډیولپمنٹ لپاره یو مخصوص بجټ چې دی هغه وباسي او هغه په هغو باندې سپینډ کوي. څنګه چې تاسو ووایئ که نه، لکه مثال په طور کې مونږ ووایو د زما فرض که ډرایوینګ نه دی زده، نو که زما ستاسو سره ډېره ښه ملګرتیا ده، خو تاسو به زما سره د حاجي بابا چوک پورې په مرسډیز کې هم لاړ نه شئ، او که د بس بل کس ډرایوینګ زده دی هغه سره په رکشه کې ځئ، زه به ته وایم چې ګوره دا ګاډی ډېر کمفرټیبل دی او دا ډېر ښه ګاډی دی، دا دی هغه دی، اے سی پکې هم لګېدلی او ګرمي ده، تاسو به وایئ چې نه دا رکشه چې ده دا ټیک ده. اوس مونږ خپل ماشومان چې دی هغه داسې خلکو ته حواله کوو چې هغه د هغو ژوند چې دی د هغه په دغه کوي او هغه ډرایو کوي که نه، او هغه په دې کې تجربه نه لري، دا ماشومان چې دی هغو له ډېر نقصان ورکوي. لکه زه د ما خپل دا خیال دی چې هغه یو ټیک ته ته به یو کمپیټنټ کس ګورې، خو دا په هایرنګ په ټایم کې دا کتل پکار دی چې د ایموشنلی څومره سټرانګ دی، ځکه چې یو ټیچر ایموشنلی سټرانګ نه نو د ایموشنلی سټوډنټس دی لکه سټرانګ چې هغه ایموشنلی ساوند سټوډنټس دی هغه نشي پروډیوس کولی. نو زمونږ په معاشره کې که مونږ وګورو د دې ایموشنل انټیلیجنس ډېر زیات کمی دی، نو حالانکه او د هغې ما تاسو ته اوله کې مونږ ډسکشن وکړو چې مونږ د سکول کوالټي صرف په دې باندې ګورو چې د دې په میټرک کې څو نمبرې دي او څو پوزیشنې دي. نو چې کله مونږ اوورال سکولینګ چې دی هغه وپېژندو او مونږ ته پته ولګي چې دا نمبرې اخیستل چې دی دا لکه دا ټوټل تعلیم هم نه دی او دا دومره ضروري شی هم نه دی، نو مونږ بیا اصل سکولینګ له چې دی هغه توجه ورکړو. صحیح. د خپل ادارې د روښانه مستقبل لپاره پښتون لارښود ټیم سره رابطه وکړئ.